بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرچیکی د افغانستان حکومت لخوا د هیواد 15 کلنه پراختیایي ستراتیژي منظورې ده. افغانستان او ازبکستان ترمنځ د انرژي په برخو کې د استراتیژیکو همکاریو پر پراختیا ټینګار او د اسرائیلي رژیم لخوا پر غزې ترانګې باندې د بریدونو دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنوونکو السلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د زمري میاشتې 18 نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د اسلامي امارات ویان مولوي ذبیح الله مجاهد حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې خبري غونډې کې وویل چې اقتصاد وزارت د 1440 کال کې د افغانستان 15 کلنه پراختیایي ستراتیژي جوړه کړې ده او د اقتصادي کمیسیون له تایید وروسته منظور شوې ده. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې اقتصاد وزارت په دغه موده کې د بهرنۍ پانګونې د جلب او جذب د اسانتیاو د طرحې د کوچنیو منځنیو صنایعو د ودې چوکاټونو د کورنۍ ګرځندوی پراختیا دوامدارې کرنې د صنعتي سیمو جوړولو اقتصادي ودی صنعت او کرنې د پانګونو راجلبولو د کاري فرصتونو رامنځته کولو او د هیواد د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په برخه کې عملی ګامونه اخیستي دي. د افغانستان برېښنا شرکت اومي جاوی رئیس ملا عبدالحق همکار ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد د انرژي وزارت له مرستیال امید محمد امینوف سره د انرژي په برخه کې د استراتیژیکو همکاریو پراختیا په اړه خبرې وکړې. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې مقابل لوري د افغانستان د انرژي پراختیا لپاره د یوې هراړخیزې 15 کلنې طرحې چمتو کولو خبر ورکړ او دواړو لورو د انرژي برخه کې د تخنیکی همکاریو پر پراختیا د ظرفیت لوړولو او په ګډو پروژو ټینګار وکړ. ټولګټو وزارت وایي چې د کابل جلال آباد پر لویه لار د ننګرهار ولایت په نظر آباد سیمه کې د 19.6 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه پل جوړولو چارې پیل شوې دي. یاد وزارت وایي چې د دغه پل په جوړېدو سره به د تګ راتګ ستونزې حل او په دې مسیر به د اوبو بهیر هم منظم شي. وروستۍ خبره چې رویټرز خبري اژانس د غزې روغتیایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیلي رژیم په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 4 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپور پر بنسټ د اسرائیلي رژیم جنګي الوتکو په غزه ښار او دیر البلاء سیمو کې جلا جلا هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د غزې ښار په شمال کې پر یوه استوګنیز کور هوایي برید شوی چې له امله یې څو تنه شهیدان شوي او سیمې یې پراخ مالي زیانونه اوښتي وو. دا په داسې حال کې ده چې د اوربان له پیل راهیسې د اسرائیلي رژیم پر بریدونو کې له 1200 څخه ډیر فلسطینیان شهیدان شوي دي. قدرمنو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.